دویم سوال د دوی دا دی چې دا بعض کسان سفرو کې لاړ شي مکې ته نو بیا عمرو تنخطي دغه مشریشي ته ځي او احرام چې بیا راځي بیا ځي بیا راشي. الجواب بالله توفیق هغه ده چې عمرې کېږي په دې کې خو شک نشته چې حرام واچو راغی عمره وشو، خو صرف دومره د غوره اولا او د غیر اولا خبره ده. نو د رسول صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو نه دي ثابت چې هغوی په یو سفر کې ډېرې عمرې کړي، هغوی به په یو سفر کې یو عمره کوي، دا غوره طریقه ده. خصوصا زما هغه وروڼو ته دا نصیحت دی کوم چې دلته اوسېږي په سعودي عرب کې، تاسو څه ضرورت دی چې بار بار ځئ راوځئ. اوس یو سړی پاکستان نه راغی بیا پته نه وي کله به راځم راشي عمره ورسره بله کومه، بیا مې سړی وځي بیا پته نه وي چې راځي به که نه به راځي. خو دا دلته چې کوم دي دا منخطي ډزه او ډزه ځي او راځي ځي او راځي، نه په طواف پوهېږي نه په صفا مروه پوهېږي نه پکې دعاګانې شته نه الله ته جړای شته هېڅ هم نشته، خو به دغه ځه عمرې کوه ځه او راځه ځه او راځه عمرې کوه. او بیا په اخره کې تصویران په څه ورکوه په فیسبوک باندې ورکوه دي نو دعا کوئ جي دعا کوئ تاسو ته عمره دا دې وښوه. نو دعا دې څه غواړي الله نه خو به دعا له غواړي چې تصویر چا نه یې لیدلی که نه الله دپاره دا خو تا د هغه دپاره که نو هغه ته وایه وروره صفت مې وکوه تصویر مې راته وښو داسې وایه دا غلطه طریقه ده چې څوک کیمره داسې ونیسي وی دعا راته کوه چې الله عمره قبوله کړي. الله سره خو هغه سړی رابطه ساتي چې عبادت یې پټي وی الله ستا دپاره راغلی وم نو قبوله یې کړه. خو چې کله داسې کیمره ونیسي که نه نو بیا وایه دا تصویر لایک کوي شعر کې مخې ته او زما صفتونه وکړي چې ستاسو لپاره دومره اوږد سفر مې وکړو ځان مې دومره ستړی کړو صرف دې لپاره چې تاسو مې وینئ. الله سبحانه تعالی زمونږ حال باندې رحم وکړي او د دې قسمه کارونه دي الله مونږ بچ ساتي. والله اعلم.